د جنرال تادین خان ډیر زبردست او ښکلی امر د کندهار پولیسو ته. هغه د کندهار ټولو پولیسو ته څه امر کړی دی؟ دا چې تازه امر یې څه کړی دی په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. تادین خان خپلو پولیسو ته امر کړی دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اخیستل شویو ګامونو د تطبیق په جریان کې دی له خلکو سره نیک چلند وکړي او په آرامه لهجه او د همکارۍ په فضا کې باید خلک پوه کړای شي او بیا شوی هدایت تطبیق کړي. پولیس باید دا مسله د خلکو د همکارۍ د جلب او ملاتړ لپاره یو فرصت وګڼي څو ولس پوه شي چې تاسو د خلکو د روغتیا لپاره واقعا هم هلې ځلې کوئ. دا په داسې حال کې ده چې تادین خان څو ورځې وړاندې هم خپلو کندهاریانو ته امر کړی و چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کرونا وایروس د نورې نړۍ ترڅنګ افغانستان ته هم خطر پیښ کړی دی او ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې ده. موږ ستاسو د روغتیا لپاره غوښتنه کوو چې میله ځایونو ته له تګ له ډله ییزې ناستې او ګڼې ګوڼې جوړولو څخه ډډه وکړئ. کوښښ وکړئ چې له ضرورت پرته په ښار کې تګ راتګ ونه کړئ. پولیسو ته هدایت شوی دی چې د خلکو د روغتیا لپاره یاد ټکي باید تعقیب کړای شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.